السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. یور نن زموږ لسم نمبر کلاس دی او په اپشن کې موږ کار کوو. په اپشن کې ورپسې زموږ سره د ایډوانس نو ایډوانس چې موږ په نور اپس کې کار نه کړو نو په ایډوانس باندې موږ نه پوه کېږو. نو ایډوانس به کوو وروسته راځو کسټمایز ریبن لای. نو کسټمایز ریبن مطلب دا دی خبره چې دا ریبن ته موږ سره کوم باغ کاریږي دا فایل، هوم، انسرټ، ډیزاین، پیج لی آوټ، ریفرنس، میلینګ، ریویو، ویو دا ته موږ سره چې کوم ښکاري په دې کې موږ د خپله خوښې یوه مینیو ور انټر کولی شو، جوړولی شو، پکې یوه نه دوه درې پکې جوړولی شو، د خپلې مرضۍ پکې مینیوګانې هم جوړولی شو او هغې ته د خپلې مرضۍ اپشن ور ایډ کولی شو موږ. نو د دې ځای نه موږ دا کوم کمانډ چې دي زموږ سره په دې مینیو کې دننه هغه دا کمانډ یې ټول آل کمانډ دی. اوس د دې نه تاسو دا پاپولر کمانډ هم ایډ کولی شئ. پاپولر کمانډ چې زموږ سره دي الاین، لیفټ دی، بریکس دی او بولټس، سینټر، کاپي، کټ وغیره زموږ سره پاپولر کمانډ دي. بیا دی زموږ سره فایل ټیب دی، آل ټیبز، مین ټیبز او ټول ټیب. نو دا آل کمانډ باندې به فلحال موږ چې دی پرېږدو چې موږ ته پته ولګي. بیا موږ د دې نه چې دی نیو ټیب به موږ څنګه راته ایډ کوو. بیا ډیزاین دلته کې به راشو نیو ټیب په دې باندې به کلیک وکړو او دې له موږ نوم ورکړو. دې باندې بیا مارک وکړو او کته به راکوشو رینیم ته. دا موږ رینیم کړو. دې له موږ د خپلې خوښې یو آیکن هم ورکولی شو چې څه آیکن ور موږ ورکړو. نو آیکن به موږ دې له ورکړو دا ریډ نشان به ورکړو چې موږ ته ښکارېږي. اوکې او بیا به ډسپلی نیم چې دی هغه به زموږ دا پی سی ای بیا به اوکې کړو. نو دا زموږ سره نوي هغه کریټ شوه. اوس دې ته موږ څه ایډ کول غواړو دې اپشن نه. نو دې باندې به کرسر کلیک کړو، دا به مارک کړو او دلته کې به راشو دې خوا په دې ځای کې چې څومره مینیوګانې دلته چې زموږ سره څومره اپشن دي کمانډ دي نو هغې نه دې نه موږ ځای ته ایډ کوم هایپرنیشن اپشن ایډ. نو یو موږ دغه ایډ کړو او بیا راځم دې خوا مور فل کلر دا موږ ته ایډ کړو. بیا راځم د پاپولر کمانډ نو ته څه ایډ کوم پاپولر کمانډ. نو پاپولر کمانډ نه موږ ته ایډ کړو فایند موږ ته ایډ کړو کاپي موږ ته ایډ کړو. بیا دې زموږ سره لاندې پیسټ موږ ته ایډ کړو. سیو ایز موږ ته ایډ کړو. سپیلینګ اینډ ګرامر موږ ته ایډ کړو او لاندې موږ ته ایډ کړو ایډ ټیکسټ ایډ دا موږ ته ایډ کړو. دا مینیو مې جوړه کړه دا مې لاندې کلیک وکړو اوکې. نو زما سره پی سی ای مینیو چې دا هغه به دلته کې راشي. په دې ځای کې به دا مینیو زموږ سره راغله. نیو ټیب نوم ورته فلحال نه دی راغلی، پی سی ای نوم ورته مې ورکړی خو نوم ورته تاسو ایډ کولی شئ د خپلې مرضۍ. دا اپس پس ریسټارټ کول غواړي نو دا موږ ورته هایپرنیشن اپشن دغه کړو ایډ کړو او مور فل کلر، فایند، کاپي، پیسټ، سیو ایز او سپیلینګ اینډ ګرامر. دا مینیو پکې زموږ سره دننه یو چې دا پی سی ای نوم دلته کې راغلی نیو ټیب کې. نو اوس دې نیو ټیب دا نوم موږ څنګه چینج کوو؟ راځئ چې دا چینج د پی سی ای کسټم نه له پاسه زموږ سره راغلی دی نیو ټیب چې په دې کې موږ څومره نوې مینیوګانې کریټ کوو، جوړوو پکې، ایډ کوو پکې. نو هغې سره به لاس کې راځي کسټم. نو دې نیو ټیب له به هلته کې بیا نیم ووایي او دې له به ورکوي پی سی اکیډمي. اوکې د خپلې مرضۍ ورته تاسو نوم ورکولی شئ. بیا اوکې نو زموږ سره پی سی اکیډمي باندې دلته کې یو مینیو کریټ شو. هغې ته موږ د خپلې مرضۍ اپشن چې دي هغه ورته موږ انټر کړو. نو تاسو په دې کې د خپلې مرضۍ یو مینیو چې د هغه هم د کسټمایز اپشن چې دي هغه کریټ کولی. بیا دې پی سی اکیډمي کې زموږ سره دا یو چې دا موږ یو ګروپ کې هایپرنیشن اپشن ور ایډ کړو. بیا مور فل دا زموږ سره یو ګروپ شو. اوس د دې کرښې نه اخوا زه بل یو ګروپ کریټ کوم نو د هغې لپاره به تاسو راشئ بیا په دې پی سی اکیډمي مینیو ته دلته کې به کلیک وکړئ او دلته به بیا انټر کړئ نیو ګروپ. یو دی نیو ټیب زموږ سره، یو دی زموږ سره نیو ګروپ. نو نیو ګروپ کې زه ور ایډ کوم. بیا ولا نیم و چې د نیم ور ورکوم هغې له ورکوم چې پی سی شارپ کټس او بیا اوکې. نو دې پی سی شارټ کټ ته زه اوس نور اپشن چې دي هغه ورته ور انټر کوم. دلته پکچر ایډ کوم، بیا ورته ایډ کوم سیو ایز او بیا ټیکسټ باکس انډو
بیا ملټیپل پیجز دا مو ته اینډ کو اوکې. نو چې زه کله دی خو راشم نو دا یو پی سی ای شو، یو پیس شارټ کټ شو. نو په دې کې دننه بل یو ګروپ ما چې دی هغه ما کریټ کو. نو تاسو پکې د خپلې مرضۍ چې دی هم یو ریبن چې دا په کریټ کولی شئ، یو مینیو پکې کریټ کولی شئ د خپلې مرضۍ، او هغې ته د خپلې مرضۍ شارټ کټس او ګروپ چې دی هغه ایډ کولی شئ، د خپلې مرضۍ نومونه لوډ کولی شئ، او ډېر شی مینیوګان تاسو کریټ کولی شئ. تاسو څومره اپشن پکارېږي نو هغه پکې د خپلې مرضۍ اپشن چې دی تاسو ایډ کولی شئ. دا ډېر په اسانه کریټ کېږي. دا نننی زموږ کسټمایز ریبن کلاس په اپشن کې 10 نمبر کلاس، او انشاءالله سبا نه بیا نور کار کوو په اپشن کې.